د مدینه وفات زی د مدینه وفات زی او تر مطلب رسی د ژوند لار تر خپل را برسی پر وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. هر یو تاوان چې را د ژوند لار خپل لاسه هر یو تاوان چې را رسی ژوي د خپل لاسه خو ماته ګټه همیشه خو ماته ګټه همیشه ساله ثواب رسی پر دغه لار باندې مومن تر خپل را برسی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وي. موږ په مخکینۍ خپرونو کې هم د پیغمبر علیه السلام د هجرت په هکله باندې غږېدلي وو. نننۍ خپرونه بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په هکله ده او دا یې البته آخرینۍ خپرونه ده. پیغمبر علیه السلام قبا ته ورسید. هغه زموږ وروڼه چې مدینې منورې ته تللي وي نو هغوی به د قبا مسجد ته تللي وي، هلته به منځونه هم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابابکر صدیق سره د قبا مسجد ته راورسېدل. نن چې کوم ځای کې جومات دی دې ځای ته راورسېدل. حضرت عروه بن زبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د مدینې منورې خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر خبر ترلاسه کړی و چې پیغمبر علیه السلام مکې مکرمې نه مدینې منورې لور ته را روان دی. نو د دې وجې نه به ټول خلک سحر وختي خپلو بامونو ته او صحرا ته وتل او د پیغمبر علیه السلام لارو ته به یې کتل چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته تشریف راوړي. هر سهار به وتل، کتل به حتی چې په کتلو به ستړي شول او لمر به په دیو باندې ډیر زیات تیز شو نو واپس به بیرته خپلو کورونو ته راغلل. یوه ورځ یو یهودي په خپل بام باندې د څه کار یا د څه لپاره ختلی و چې دې یهودي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په سپینو جامو کې ولیدل، دې ته ښکاره شول او د سپوږمۍ شان رڼا را روانه وه مدینې طرف ته. یهودي چې کله پیغمبر علیه السلام او د هغه ملګري ولیدل نو هغه ناڅاپه ډیر بېنهایت او اوچت آواز سره دا ویل شروع کړل چې ای د عربو خلکو، دا شو ستاسو نصیب چې تاسو د هغو انتظار کولو. دا شو ستاسو نصیب چې تاسو د هغو انتظار کولو. دا خبره چې کله مسلمانانو واورېدله نو خپله وسله یې راواخیستله او کوم ځای کې چې یهودي آواز کړی چې رسول الله په دې لاره روان دی نو د پیغمبر علیه السلام استقبال ته یې ورمنډې کړې، د هغه مخې ته ورغلل. علامه ابن قیم رحمه الله تعالی علیه هغه فرمایي چې د قبا اوسیدونکو خصوصا په ځانګړې توګه عمر بن عوف په ډیر اوچت آواز سره تکبیر ویله، الله اکبر الله اکبر نارې کولې. مسلمانانو چې کله د تکبیر نارې واورېدلې نو هغه هم ډیر په اوچت آواز سره الله اکبر ویلې او د پیغمبر علیه السلام د استقبال لپاره بهر راووتل. بیا پیغمبر علیه السلام ته سلام کول او ګرد چاپیره د پیغمبر علیه السلام نه راټول شوي وه. په دې وخت کې په محمد رسول الله باندې خاموشي خوره وه، دا ځکه چې په پیغمبر علیه السلام باندې وحی نازلېدله. هغه وحی دا آیات و: فإن الله هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکة ذلك ظهیرا. فإن الله هو مولاه،
بېشکه الله پاک مولا او دوست او حمایه کوونکی د محمد رسول الله دی. همدارنګه جبرائیل علیه السلام، همدارنګه نیک مسلمانان دا ټول د پیغمبر علیه السلام مددگار دي. او د دې نه پس فرشتې چې دي هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حمایت او مدد کوي. همدارنګه حضرت عمر بن زبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله پیغمبر علیه السلام د خلکو سره میلاو شو، نو پیغمبر علیه السلام ښي طرف ته تاو شو او هلته یوه قبیله په نامه د عمر بن عوف و رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته ورغی او حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلکو د استقبال لپاره ولاړ و او رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش ناست. د انصارو کوم خلک به چې راتلل، هغه چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و لیدلی، نه و کتلی، هغوی به ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته سلام کول. تر دې چې په پیغمبر علیه السلام باندې مر راغی او ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په محمد رسول الله باندې څادر ونیوه تر څو چې هغه د مر حرارت او ګرمایش رسول الله ته ونه رسیږي. نو په دې باندې خلک پوه شول او وی پیژندل چې محمد رسول الله هغه دی چې هغه خاموش ناست دی. د پیغمبر علیه السلام د استقبال لپاره د خوشحالي د وجې نه ټول مدینې والا ډیر په جوش سره راوتلي ول او دا په مدینې منوره کې ډیره یوه تاریخي او بې مثاله ورځ وه چې د مدینې خلکو داسې ورځ چیرته هم کتلې نه وه، که مسلمان و که یهودي ول، ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال ته راوتلي ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبا کې د کلسون هدم په کور کې قیام کړی و، هلته و او حضرت علی کرم الله وجهه چې رسول الله په مدینې منوره کې پریښی و چې د خلکو امانتونه ورته وسپاري. 3 ورځې په مکې مکرمه کې حضرت علی کرم الله وجهه تیرې کړې او د خلکو امانتونه یې وسپارل او حضرت علی کرم الله وجهه هم پیاده د مدینې منورې ته را روان شو چې په قبا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شو. ځینې د سیرت کتابونو لیکلي چې رسول الله 3 ورځې په قبا کې و او ځینې لیکلي چې پیغمبر علیه السلام 4 ورځې په قبا کې و. د پیغمبر علیه السلام ماماګان د بنو نجار په قبیله کې هلته اوسېدل، هغوی ته هم اطلاع ورکړه، نو هغوی هم سره د خپلو وسلو او تورو کې را حاضر شول او پیغمبر علیه السلام د دوی په ملګرتیا مدینې منورې ته تشریف ایوړه. دې نه مخکې د مدینې منورې نوم یثرب و، خو چې کله پیغمبر علیه السلام داخل شو نو د هغه نوم مدینة الرسول نوم کیښودل شو، یعنی د رسول الله ښار، چې اوس خلک مختصرا ورته مدینه وایي. او هغه د انصارو بچیان، ماشومان نجونې او ماشومان هلکان د رسول الله استقبال ته راوتلي ول او دا شعرونه به ویل چې اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا الله داعی ما دعا لله داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. هغه ماشومانو د مدینې د انصارو بچیانو به ویل ثنیات الوداع یو ځای و چې د دې ځای نه موږ ته 14مه سپوږمۍ په موږ باندې راوختله. هغه ځای و چې رسول الله د هغه نه تشریف د ثنیات وداع نه په موږ باندې 14مه سپوږمۍ راوختله او واجب شه په موږ باندې شکر تر څو چې یو دعوتګر د الله دین طرف ته خلک رابلي او دا به ویل چې ایها المبعوث فینا، ای هغه ذاته چې ته موږ ته رالیږل شوی، په موږ کې په پیغمبري باندې مبعوث شوی، جئت په الامر المطاع، ته داسې په امر او په داسې سیدې راتګ کړی دی چې هغه به خامخا اطاعت کیږي. دا د هغه ماشومانو د انصارو د بچیانو لمانځنه وه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت بیانولو او په خپل باندې د الله رب العزت د نعمتونو هغه شکر ادا کول. د مدینې ماشومان، د انصارو بچیان، هغه د رسول الله په قدر باندې پوهېدل، اما د مکې مشرکین او بدبخته انسانان
د رسول الله په قدر نه پوهېدل، د رسول الله د قتل اراده یې کړې وه. د مدینې خلک یعنې انصار اگر که ډېر دولتمند نه ول، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی سره قیام وکړي، نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام د مدینې منورې او د انصارو په کومه کوڅه یا په کور چې تیرېده، نو هغو خلکو به د اوښ رسۍ نیولې وه. په هغه اوښ باندې چې رسول الله سور و، د هغه اوښ رسۍ به یې نیولې وه، او دا هیله به یې کوله، دا آرزو به یې کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ کور ته راشي، او دا به ویلې چې موږ سره د ډیرو سړو ډوډۍ او خوراک هم شته او بستره موږ سره هم شته، خو رسول الله ته به ویلې چې تاسې موږ کره تشریف راوړئ. لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل چې تاسې دا اوښه پرېږدئ، دا د الله د طرف نه مأموره ده چې په هر ځای کې اوښه ودرېدله زه به هلته کوزېږم. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام اوښه مسلسل روانه وه. هغه ځای ته ورسېده چیرته چې نن مسجد نبوي د محمد رسول الله جومات دی، نو هلته اوښه کېناستله، خو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ترې کوز نه شو. اوښه بیا پاڅېدله، لږ شان مخکې لاړه. چې کله مخکې لاړه، بیا د کتلو نه وروسته بیرته د اوښه راته په اړومبني ځای کې بیا کېناستله. د دې نه پس پیغمبر علیه الصلاة وسلام د دې اوښه راکوز شو، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماماګانو محله او د هغو کلی و، یعنې د بنو نجارو کلی و. دا د اوښې لپاره یو محض توفیق و د الله رب العزت د طرف نه، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی عزت کوه. نو اوس چې په کومې قبیله کې رسول الله کوز شوی دی، نو هغوی خپلو کورونو ته غوښتل چې رسول الله ځان سره بوزي. لکن حضرت ابو ایوب انصاري په منډه کجاوه اوچته کړه. بلخوا یو بل صحابي په نامه د اسعد بن زراره راغی او د اوښې رسۍ ونیوله، او اوښه د هغوی سره پاتې شوه. صحیح بخاري کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې موږ سره نږدې د چا کور دی؟ ابو ایوب انصاري ورته وفرمیل د الله رسوله زما کور نږدې دی. بیا پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې ته لاړ شه او زموږ لپاره د قیلولې د خوب دپاره ځای تیار کړه. پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره د حضرت ابابکر صدیق د ابو ایوب انصاري کور ته ورځي. څو ورځې پس د پیغمبر علیه الصلاة وسلام میرمن حضرت ام المؤمنین سوده رضی الله عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه لورګانې فاطمة الزهرا او ام کلثوم او حضرت اسامه بن زید او ام ایمن هم مدینې منورې ته راغلل. البته د نبی علیه الصلاة وسلام یوه لور حضرت زینب د حضرت ابوالعاص سره، چې هغه دواړه د مکې مکرمې کې بند شوي و، نه پرېښودل چې مدینې منورې ته راشي. هغه په مکه کې پاتې شول، چې البته د جنگ بدر نه وروسته هغوی هم مدینې منورې ته تشریف راوړه. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. هر یو تاوان چې رارسي ژوي د خپل لاسه، هر یو تاوان چې رارسي ژوي د خپل لاسه، خو ماته ګټه همیشه، خو ماته ګټه همیشه ساله ثواب رسي، پر دغه لار باندې مومن تر خپل رب رسي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی، نو حضرت ابابکر صدیق او حضرت بلال باندې تبه راغله، ځکه مخکې د دې نه چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام مدینې منورې ته راشي، د مدینې منورې هوا ډیره کړکېچنه هوا وه، ښه هوا نه وه، او هغه کسانو به چې په مدینې منورې کې ژوند کوه، د هغو رنګونه به زیړه اوښتي و، خېټې به پړسېدلې وې او په هغو باندې به هر وخت تبه راتله. لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا باندې الله رب العزت د مدینې منورې هوا هسې ښایسته کړه
چې هسې هوا په ټوله نړۍ کې نشته. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغو خلکو دپاره د برکت دعا وکړه چې الله رب العزت د رسول الله دعا واورېدله. نو په ابوبکر صدیق او په بلال باندې تبه راغله. او عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه د خپل پلار په خدمت کې حاضر شوم او ترې مې پوښتنه وکړه چې پلاره ستا حال څه دی؟ او بلال نه مې پوښتنه چې بلاله ستاسو حال څه دی؟ حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله ابوبکر تبه شوه نو هغه به دا شعر ویلو: کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادناه من شراک نعله. هر انسان ته د هغه په کور کې سبا په خیر ویلی شي چې سهار دی نیکمرغه، او حال دا چې مرګ د هغه د څپلیو او د هغه د پڼو د تار او د هغه تسمې نه دې ته هم نږدې دی. د هغه په کور کې هغه ته د سهار د نیکمرغي یا د سهار په خیر هم ویلی شي، او مرګ هغه ته د هغه د څپلیو د هغه بند او د هغه د تسمې نه هغه ته ډیر هم نږدې دی. او حضرت بلال به دا شعرونه ویل، په ډیر دردمند آواز کې به حضرت بلال دا شعرونه ویل چې د مکې یاد به یې کوه: الا لیت شعري هل ابیتن لیلة بوادي حولي اذخر وجلیلی وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيلي. بلال به دا ویلې کاش زه پوهېدی چې یوه شپه مې په وادي مکه کې تیره کړې وی او زما نه چاپیره اسخر او جلیل چې هغه د بوټو نومونه ول هغه ګرد چاپیره زما وی، او دا به یې ویلې چې آیا یوه ورځ به د مجنه په چینه باندې وارد شم. د چینې نوم و چې د هغې چینې نه بیا ماته د شامې او د طفیل غر ښکاره شي. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه مې کوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته به ویله چې الله دا دعا به یې کوله چې الله ته موږ ته مدینه داسې محبوبه کړې لکه چې تا موږ ته مکې مکرمه محبوبه کړې وه، او د مکې مکرمې نه هم مدینې منوره موږ ته ډېره زیاته کړې. رسول الله به دا دعا کوله چې الله د مدینې هوا د صحت والا هوا جوړه کړې، او کومه پیمانه یا وزن چې په مدینې منوره کې دی الله په دې کې ته برکت واچوي. همدا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا رب العزت په خپل دربار کې قبوله کړه او د مدینې هوا بدله شوه، د مدینې حالت بالکل بدل شو. هغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته په مدینې منوره کې 10 کاله تیروي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدني دور په 3 مرحلو باندې ویشل کیږي. اوله مرحله چې په هغې کې فتنې او اضطرابات راوچتېدل او دننه په دې کې خنډونه پیدا کېدل، او د بهر نه د مدینې منورې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دښمنانو دا غوښتل چې مدینه ختمه کړي او په رسول الله باندې حمله وکړي، چې دا مرحله ټوله د صلح حدیبې انشاءالله چې 6 هجري وپاره ختم شو. دویمه مرحله چې په هغې کې بتپرستو او د بتپرستانو مشرانو سره صلح وشوه، او دا د مکې مکرمې د فتح سره چې انشاءالله 8 هجري دی د رمضان مبارک په میاشت کې دا هم ختمه شوه، انتها ته ورسېده. او دریمه مرحله چې په هغې کې د الله رب العزت مخلوق او د الله رب العزت بندگان ډله په ډله په اسلام کې راننوتل او د اسلام په مقدس دین باندې مشرفېدل، او دا مرحله په مدینې منورې کې د قومونو او وفدونو او قبیلو مرحله هم ده، او دا مرحله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند تر اخیر شیبې پورې ادامه درلودله. قدرمنو اوریدونکو، دا و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هجرت په هکله معلومات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه وروسته په مدینې منوره کې ژوند تیروه، او په ډېر ښه انداز کې به خلک د اسلام مقدس دین طرف ته رابلل، او مدینې منورې خلکو انصارو به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت کوه، او ډیر په ښه انداز کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوو، چې هغه اثرات اوسه پورې موږ هم په مدینې منوره کې وینو چې خلک نرم او د ښو اخلاقو خاوندان دي، حتی ان تر دې چې هغه کاڼي او د خرما ونې چې وې هغوی رسول الله پسې جړلې،
مخکې د دې نه چې په مدینې منوره کې په مسجد نبوي کې رسول الله ته محراب او منبر جوړ شي، هلته د خرما د ونې یو ډډ رسول الله به هغې ته تکیه کوله او خلکو ته به وعظ و نصیحت او تبلیغ کوه. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محراب او منبر جوړ شه، رسول الله د دې نه لاړ. چې کله په هغه منبر باندې وخوته، نو د دې خرما د ډډ او د ونې نه داسې جړه ختله، داسې د جړه آواز ترې راوته لکه چې یو ماشوم جاړي. دا د هغوی مینه و رسول الله سره، چې نن ورځې پورې هغه ته ستون حنانه ویل کېږي چې هلته په مسجد نبوي کې شته. نو هغو خلکو د رسول الله په قدر باندې پوه شوه، د رسول الله اطاعت یې وکړه، د رسول الله لارښوونو ته درناوی وکړه. الله عزت د دنیا او عزت د آخرت د هغو په برخه که. او هغه کسانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکاوی وکړه، رسول الله ته یې په سپکه سترګه وکتل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوامر او لارښوونې ونه منلې، انترې چې د رسول الله د قتل او د وژنو اراده یې وکړه، د مکې نه ویستو. نو هغو خلکو ته الله رب العزت ذلت د دنیا او آخرت پر برخه که، چې په دنیا کې هم ذلیله او په آخرت کې د هغو ځای جهنم. الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د خپل پیغمبر په قدر باندې پوه شو او د رسول الله د ویناو او د لارښوونو درناوی وکړو. د خپل کورنی ژوند، انفرادي ژوند د رسول الله د ویناو مطابق مخکې بوځو. که زموږ خویندې دي او که ورونه دي، راشئ د رسول الله ویناو ته متوجه شئ، خپل اولادونو ته د رسول الله سیرت بیان کوئ، د الله کلام ورته بیان کوئ، چې وروسته دوی تاسو پسې دعا وکړي. او هغه زموږ خویندې یا میندې چې په کورونو کې دي، تاسې هم د الله دین طرف ته متوجه شئ، د خپل ټول ژوند، د خپل ټولې کړنې د الله د اوامرو مطابق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق مخته بوځئ، چې الله موږ ته هم عزت د دنیا او آخرت را په برخه کړي. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه، پاک الله مو مل شه. مدینې وخواته ځې او تر مطلب رسې، پر دغه لار باندې مومن تر خپله را برسې. تر هغو پښو لاندې مې زړه لکه تړه مات شه، تر هغو پښو لاندې مې زړه لکه تړه مات شه، چې ستا د مینې په سفر، چې ستا د مینې په سفر کې تر عرب رسې، پر دغه لار باندې مومن تر خپله را